ان شاء الله تعالی عزیز نن تاسو ټول خلیل مومندو د پاره د خوشخبری دی چې دا یو ډیره خسته کورنۍ ده په مسیزو کې جاني پہچاني کورنۍ ده خو په بدو کې لتاړو زمکه هم دک سی پرتی دي ان شاء الله تاسو په دعاګانو سره نن ضمانت واخیسته شو. علیکم قدرمندو کتونکو صابر جان یم په دغه امید چې روغ جوړ او خوشاله وي. ډیر زیاته د خوشاله موقع ده، ډیر زیات خوشاله یم. د هغې وجه صرف او صرف دا ده دا زما په شا باندې تاسو ته څومره ځمکه وینئ د دې نن د خلاصېدو یا د دې نن چې کوم هغه فیصله وه یا مسله وه هغه بالکل په حل کېدو باندې ده او مشران چې پکې کم وو نو هغه مشران حاجي اسحاق صاحب او ورسره زمونږ د ډي آر سی چیرمین ډاکټر فرید الله صاحب د هغوی په مشرۍ کې د هغې ضمانتونه واخلو او دا ځمکه چې کومه ده نو انشاءالله د دې پوره تفصیل زه تاسو ته د حاجي ډاکټر فرید الله صاحب په زبان باندې هغوی تاسو ته وړاندې کوم او تاسو دا ویډیو هم وګورئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې زموږ سورزي مسیزي کې کومې دښمنۍ ترفګنۍ دي او بیا په خاص توګه د ځمکو په حوالې سره نو هغه الحمدلله ورو ورو په ختمېدو باندې دي او څوک چې هم په دښمنۍ او ترفګنۍ کې اخته دي نو هغوی دا حل کول غواړي او زما یقین دی چې هغوی به دا حل کول غواړي نو هغوی د ډاکټر فرید الله صاحب سره خامخا رابطه وکړي او هغه داسې مشر دی چې د هغه نه څوک هم مخ ناړي. نو تاسو چې خپلې مسلې حل کول غواړئ نو حاجي ډاکټر فرید الله صاحب سره ضرور رابطه وکړئ او د دې مسلې یا د دې واقعې چې کوم تفصیل دی هغه راځي چې وګورئ. خوشحاله راته اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن الحمدلله د الله ډېر لوی کرم زمونږ د سوړیزي مسیزي او ازرخانۍ او میرا دا الحمدلله یو ډېر د عزت نه ډک غیرتي پښتانه دي خو بدقسمتۍ زمونږ دا دی چې په دښمنو لتاړ یو عزتونه او جایدادونه هم ټول په دښمنو باندې تباه او برباد شو. خو الحمدلله په دې سات هم د الله شکر چې په علاقه کې ښکلي ښکلي مشران شته چې فورن راپاسي او منډه ترله ووایي د دو کسانو د کور د جوړښت لپاره. د هغې نه علاوه موږ د خپل پولیس فورسز آفیسر یعنی زموږ نن سبا وخت کې میا سعید صاحب ډاکټر میا سعید صاحب سی سی پی صاحب او زموږ ایس ایس پی اپریشن صاحب د هغې نه علاوه چې دی نو زموږ د صدر سرکل ایس پی صاحب او بالخصوص په دې کې د هغوی په وینا باندې زمونږ ډي ایس پي محمد علي خان په دې شیز کې چې دی نو ډېر موږ سره خواري او محنت وکړو او بیا د دې علاقې مشران الحمدلله بلا ډېر دي خاص کر د مسیزو د سوړیزو او ډېر خواري کښت دي. دې کې مخکې ډېرو مشرانو منډې تړیم والي دي مطلب دا چې زه اوس نامې اخلم بلا به ډېري خو مثال اعظم خان لالا پکې خدای دې ول ډېر عمر ورکړي اعظم خان لالا مشر د سره پکې یو ښکلې ډله وه خوارانې پکې ډېرې شوي دي. موجوده پکې زه او اسحاق حاجي صاحب مونږ پکې راپاسېدو او یو ولی خان زمونږ سید خان کاکا چې دی نو ولی خان ته ضمانت ورکو ا د هغه طرف نه شو او واجد خان چې دی نو هغه مالا او اسحاق حاجي صاحب لا ضمانت الحمدلله راکو دا تاسو ته پروت دی او ان شاء الله تعالی عزیز چې زه اسحاق حاجي صاحب ولی خان لالا مونږ به ان شاء الله د دې مسیزو د خستو مشرانو د سوړیزو د ښکلي مشرانو د دوی په مشوره باندې به ان شاء الله تعالی عزیز چلیږو او دا کم کور چې نن وخت کې زه ښکاره ویم وران دی وران ځکه دی چې دام ذلیل او خوار دی سید خان کاکا هم اخوا ذلیل او خوار دی دیم تباه کېږي عام تباه کېږي لاړه د 7 کالو نه چې دی نو کم از کم 25-26 جریبه ځمکه چې هغه د خانۍ ځمکه وه نن تباه او برباد ده پرته ده اوچ په اوچ هسې پرته ده. لہذا زمونږ د دې جرګې انشاءالله ړومبی اقدام دا دی دا ضمانت مونږ نن واخیستو چې انشاءالله تعالی عزیز مونږ به ړومبي فرصت کې سٹارټ اخلو د ځمکو نه کخیرو انشاءالله ځمکې به ټولې کولاویږي انشاءالله ټریکټر به پکې ګرځي فصل به کېږي د دې د دواړو کور به جوړو
د هغې نه پس ان شاء الله د فصل معاملې د ځمکو معاملې ختم شي ان شاء الله هم دا جرګه او په دې ضمانت کې ان شاء الله تعالی عزیز بیا چې مخکې کمې نورې مسلې دي ان شاء الله تعالی عزیز آب هم خلاصو ان شاء الله تعالی عزیز. نن تاسو ټول خلیل مومندو د پاره د خوشخبری دی چې دا یو ډیره خسته کورنۍ ده په مسیزو کې جانې پہچانې کورنۍ ده خو په بدو کې لتاړو زمکه هم دک سی پرتی دي ان شاء الله تاسو په دعاګانو سره نن ضمانت واخیسته شو ان شاء الله د منګل د ورځې نه په دې کې مونږ سٹارټ خلو د دې کور د جوړولو د لپاره دعاګانې راته ټولو کوي تاسو په دعاګانو بکیږي و ما علینا الا البلاغ. الله العالمین زموږ د ورونو میانس کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي. الله العالمین د ازمکې دا کورونه دا نوجوانان دا مشران کشران آباد لري او دا چې کم مرګري دا کم مشران ډاکټر فرید الله صاحب دا نور چې یاد کړه د غرنګ د افسران چې په دې جوړه کې مهنت کوي خواري کوي الله دې ولر دې اجرونه په دنیا او آخرت کې ورکړي او الله دې نورم توفیق ورکړي چې زموږ د قوم د جنگ نه د دشمنۍ نه صلح دوستۍ او مینه محبت طرف ته راولي. صلی الله تعالی دې کې یو راځم خان الله نوم خو واغشتو فضل مالک اجي صاحب هم دی ښه چې هغه د دې روغ د پاره ډیر زیات ویناګانې کوي حجي فضل مالک